السلام علیکم. وعلیکم السلام. غاړه خوراکه دا د وای دا نشم وروره د کالۍ غاړه وروره کالي غاړه ورو پهلوانه په تین کې درته پروت دی په چکچار کې درته پروت دی که دې نه وخوړې بې توړه پاتې شو واچوه. زه په ځوان بې توړه نه یم تللی ستا په واري بې توړه ځم اوس ورته ګوره خبره واورئ مړې دا ګناه لري بده ها څوک یې؟ جی صاحب ستاسې خر مې په کار ولودی ګانچې دپاره زرین له غنم پروړم. زویه خر خو نکي به کلجې بیا ولی دی کنې در کړی وي ښه حاجي صاحب ولې خو هغه د خره نارې دي. اشه زویه ته د خره د بنې زما ده نه منې ستا په فرمایش راغلی تا کپړې کاټه ډېر ښه ښه کپړې دي کم یو کار کوم اوس زبیره ستا نیم هم زبیر دی د دوکان والا نیم هم زبیر دی وروره د دې زه خپله ګرنټي در کوم مړې ماشاءالله دونه ارزانه کپړه په 190 روپۍ ولکه د نسوارو پړۍ پیدا زبیره دا په 190 روپۍ دی نو دا وختي ولې غږ نه کوي زه خو ګرد انډیوالان سبا راولم نو زه څه خبره یم چې ته لنګ اخې نو ما خو پهلوانه ډېر ځې یاره څه پوښتنې کوې خو د سماټ کوم راځم بار بار پوښتنې مه کوه راځم ته راشه راغلی په 180 روپۍ غاز دی ډېره ښه کپړه ده ماشاءالله پهلوانه ما ته دا کپړې راواخله ښه ته لنګ دې خوښ دی په اختر کې لنګ اغوندې ما ته کله اپوزیشن والا څوک در خبر نه دي ته موږ سبا دا پنډه که کرۍ دي ورځېږه فاینل ما استاد خبره وه رضوان ځوان واده لرې یا ښه بچیان لرې یا او بیا کله چې چا واده نه کړی د هغه نو بچیان یې نو بچیان ته څور معلومه ده چې موږ د واده در مخ پیدا سوي که بعد کې ځوانان دا ښه د کوریا کپړه ده دا وګورئ یاره خو سمې کپړې راواخه دا مې نه ده خوښه یاره 24 نمبر کپړه راواخه یار سم شی راواخه څه بلا وې سم شی دغه سپینه کپړه راواخه دا ښه چې سرکېږي دغه والا راواخه دا زموږ خوښه ده 3 جوړې راکاټ ښه دا سپینه مې خوښه ده څه سوچ پر وکړئ بس 3 جوړې به د هغه سپینه کې راکاټي که زموږ خوښه ده بس دوی لکه دلته راشه ورسه دوی له 5 میټره د سپینه کپړه ور کاټ که او رازمات و پنچم راواخه زغرده ورسه ته پنچه بیا څه به که دا کومه کپړه چې دوی خوښه کړې ده دا کپنګ دی